د پاملرنې مؤسسې په چوکاټ کې د آبادۍ پروګرام مسؤلین وایي د صبریو قاسم کلي کې د اوبو لګولو ذخیره او کانال سربیره هم مهاله په 4 نورو ولسوالیو کې هم د ورته پروژو پرانیسته کوي. چې دا 5 پروژو کې 3 ابياري ساختمانونه دي، یو دغه د چې موږ تاسو وینو د شاهد یو، او 2 نور د اوبو استنادي دیوالونه دي چې تر څو د ځمکې د تخریب څخه وژغوري. د استنادي دیوالونو په سریه باندې موږ 1.5 هکتاره ځمکه د سیلاب څخه بچ کړې ده، او د دغې ایریګیشن سټرکچر چې کومې دي یا د 3 ابياري پروژې چې کومې دي د دې په واسطه باندې موږ 270 هکتاره ځمکې ته د اوبو رسول یا اوبو لګونې لپاره ساختمانونه تاسیس کړي دي. چې د خوست د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي له دې پروژو څخه موخه لنډ مهال کې د کار او اوږد مهال کې د کورنیو عوایدو زیاتوالی دی. دوی زیاتوي د خوست 2 نورې ولسوالۍ هم د آبادۍ پروژه کې ورزیاتې کړي چې لنډ مهال کې به هلته هم اساسي پروژې پلي کړي. لله الحمد د آبادۍ پروګرام کې مو په خوست کې د 15 ولسوالۍ په تیر کې نیولې وې. آینده کې مو 2 ولسوالۍ نور هم ورزپا کړئ چې یوه د میدان ولسوالي ده، یوه د باک ولسوالي ده. انشاءالله بعضیو کې سروګانې شوي دي او با انشاءالله داسې شهیدي حال و لکه نن ورځ مو دا 15 پروژې او ګټې اخیستنې ته وسپړلې. آینده کې وبګورو چې دغه د سیمې اوسیدونکي او بزګران د اسلامي امارت له مسؤلینو او نړیوالو مؤسسو څخه د ورته نورو پروژو د تطبیق غوښتنې کوي. کې مو دا غوښتنې دي چې مونږ کوریز چې کوم دا هم ده دې ملاتړ باید مونږ وشي چې دا وسپړو بیرته یې پوخ کړو، هغه د نقصان نه وژغورو. اوس څنګه کې مونږ استنادي دیوالو ته ډېره اړتیا لرو، ځکه چې دلته کوم ډان دا مونږ ته جوړ شول، ذخیره جوړه شوله، نو مونږ غواړو چې زراعتي ځمکه یې مونږ زیاته شي، هغه خوار نیمه ځمکه یې مونږ نه وړېدو. نو موږ د مؤسساتو څخه دولتي ولپورو چارواکو څخه دا هیله کوو چې د موږ ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. د یادونې وړ ده چې د یادو پروژو د رغونې پر مهال 1500 کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې شوي. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې به خړوب شي او سلګونه جریبه نورې زراعتي ځمکې به د سیلاب اوبو له ګواښ څخه خوندي وي.